عزتمندو نن سبا بازارونه د لکی ډرا نه ډیر زیات ډک شول. هر یو کس په دې کې ټیکټ اخلي او دا نه ګوري چې دا حلال دي که حرام دي، خو بس خلک وایي چې شارټکټ لار اختیار کوم او ماته یو غټ چانس ملو شي او بس زه ډایرکټ مالدار شم. خو الله دې رحم وکړي، که پراپرټو والا دي که بازارونو والا دي که دکانداران دي، هغوی په قسمه قسم افرونه لګولې دي. چا لینډ کروزر یې درولې دي، څوک پکې د عمرې ټیکټ لګولې دي، چا پکې د حج ټیکټ لګولې دي او موټر سایکل او د نور شیزونه خو پرېږه ده. نو عزتمندو د ټولو نه اول په دې باندې ځان پوه کړئ چې دا حلال دي که حرام دي. نو دا لکې ډرا په دوه قسمه باندې دي. یو خو چې دی مطلق حرامه ده. لکې ډرا هغه لکې ډرا چې ته یو ټیکټ واخلې په پیسو باندې او بیا هر څه په قسمت باندې پرېږدې، یعنی ګټه او نقصان په قسمت باندې پرېږدې چې ګټه وشو او که نقصان وشو، دا د قسمت خبرې دي. نو دا خو مطلق حرامه ده. دغه شانتي بعضې دکانداران وایي چې زموږ نه سودا واخلې موږ به چې دی تا په لکې ډرا کې شاملو. نو لکې ډرا کې که شاملېدل دا شانتي وي چې ته دغه دکاندار نه سودا واخلې او د هغه سودا ریټ د عام مارکیټ په شانتي یو شان ریټ وي، نو بیا خو ټیک ده. که چېرې د ریټ د عام مارکیټ نه زیات وو نو بیا دا ناجایز او حرامه ده. دا هم یو قسم له جواری شوله، ځکه چې دا اضافي پیسې په تا ورکې شیز د ګران واغشتلو، دا د لکې ډرا په نیت باندې واغشتلو. یعنی یو شیز په مارکیټ کې په 100 روپۍ دی او په دې دکاندار کې په 200 ملاویږي، نو دا 100 روپۍ ته په جوارې کې یو قسم له ولګولې او دا د په قسمت باندې پرېښودلې چې که ګټه وشوله او که نقصان وشولو، یا به ځان سره ښه ډېرې راوړي یا د سلم لاړې غر کې شولې، نو دا حرامه ده. کومه لکې ډرا هغه صحیح ده. نو عزتمندو که یو دکاندار د خپل طرف نه خپل کسټمر ته تحفه ورکوي، مطلب د هغه چې کوم دکان کې سامان پروت دی د هغې ریټونه د عام مارکیټ ریټ سره یو شان برابر دي، خو د هغه نه چې سودا واخلي نو د هغه داسې کار کوي چې ستا نوم په لکې ډرا کې شامل کړي، بیا په هغې کې قراندازي کېږي چې د چا پکې نوم راووتلو بس هغه ته انعام ورکړي. نو دا صحیح ده او جایز ده، ځکه چې په بدل کې د کسټمر نه هیڅ هم وانه غشتلی شول، بلکې د خپل کسټمر حوصله افزایي وکړله او هغه ته په آخره کې یو تحفه ورکړله. نو بیا دا صحیح ده. که لنډ کروزر د چا روزي او که د چا عمرې ټیکټ روزي او که د چا حج روزي، نو بیا دا بالکل ټیک ده. نو عزتمندو کومه لکې ډرا حرامه ده؟ مختصرا درته وایم چې د انعام ګټلو دپاره ته جدا پیسې ورکړي، دا حرامه شوله. یا چې د ټیکټ اخیستل وي او هغې باندې ته پیسې ورکړي، دا حرامه شوله. یا چې ته یو شیز واخلې او هر څه په قسمت باندې پرېږدي چې ګټه وشو او که نقصان وشولو، یا پیسې لاړې شو یا به ځان سره ښه غټ فایده راوړي، نو دا ته یو قسم ته جواري ویلی کېږي چې دا په شریعت کې مطلق حرامه ده. د دې نه ځان وساتئ. لکې ډرا اوس کومه جایز ده؟ تا یو شیز د خپل ضرورت دپاره اخیستلی وي، دویم تا یو شیز واخیستلو او د هغې چې دی کم قیمت دی د عام مارکیټ قیمت سره برابر وي، بیا ټیک ده. او دریم دا کومه تحفه چې ورکوي، یعنی لکې ډرا کې ستا نوم شاملوي، دا د کمپنۍ د طرف نه وي، د دې د ستا نه څه پیسې نه اخیستلی کېږي، نو دا بالکل جایز ده. ډېرو علماو اکثر علماو په دې باندې فتوا ورکړې چې دا صحیح ده، ځکه دا د کمپنۍ د سیډ نه شو، ستا پکې هیڅ نقصان ونه شولو، نو دا صحیح ده. بیا نو عزتمندو الله رب العزت په قرآن کې صفا فرمایلی دي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر. دا پوره آیات دی ښه تفصیلا، خو زه درته مختصرا ترجمه کوم. عزتمندو الله رب العزت قرآن کې فرمایلی چې ای مؤمنانو بېشکه جواری چې کومه ده یاد کړي خو ډېر شیزونه دي الله، خو جواری باره کې خبره کوو. نو جواری چې دا د شیطان د عملونو یو عمل دی، نو د دې نه ځان وساتئ. الله رب العزت په آخره کې فرمایلی دی فاجتنبوه، د دې نه ځان وساتئ. نو موږ ته پکار ده چې په حلاله طریقه باندې خپله روزي پیدا کړو، حرامو نه ځان وساتو، شارټکټ لارو نه ځان وساتو، ځکه چې په دې کې د دنیا او آخرت نقصان دی. نو عزتمندو دا شانته ډېر شیزونه دي چې د هغې په باره کې به نشاندهي کوو چې کم حلال دي کم حرام دي، ځکه چې ډېر نوجوان په هغې باندې اخته دي او په ګناه کارونو کې اخته دي او لګیا دي.
ورته پته نشته چې دا حلال دی که حرام دی، خو پیسې پیدا کوي. دا شانته ډېر ایبسونه دي، د هغې باره کې به هم خبره کوو. نو الله رب العزت دې موږ د دغه شانتې حرام مال نه محفوظ وساتي، او الله دې موږ ته حلاله روزي را نصیب کړي، او الله دې زموږ د ټولو په رزقونو کې برکت واچي.